سورة الرحمن اکثر زمونږ دا خلک یې تلاوت ډېر زیات کوي او بلکې بعضو ته پکې یاد هم دی زباني او ډېر خوندور صورت دی سورة الرحمن او هغه نعمتونه پکې الله رب العزت ذکر کړي دي چې هغه انسانانو او پیریانو ته ورکړي دي. زه تاسو ته ډېره مزیداره خبره ذکر کوم او ډېره فایدهمنه. کله چې دا صورت شروع کېږي داسې الرحمن بې حده مهربانه ذات، بیا د هغه مهربانیانې ذکر کېږي. دغه نعمتونه چې کوم الله موږ له راکړي دا ټول د هغه مهرباني ده، ټوله د هغه مهرباني ده او ټول د هغه رحم او کرم دی. نو الرحمن علم القرآن خلق الانسان. وی رحمان ذات بې حده مهربانه چې قرآن یې ښوولی دی، د قرآن ښودنه یې کړې ده او انسان یې پیدا کړی دی. دلته یو سوال زړه ته راځي او هغه دا چې د انسان د پیدایش خو مخکې دی، نو ولې د قرآن د ښودنه مخکې ذکر کوي؟ جواب د هغې دا ګوره یاد ساتئ چې قرآن هغه ژوند د روح دی، هغه ژوند د زړه دی. هر چې پیدایش دی نو دا ژوند د بدن دی او چې کله بدن بې د روح یا بې سای، روح پکې نه سا پکې نه، نو دغه بدن به وپایي. ځکه هغه څه مخکې کړو چې هغه د روح سره تعلق ساتي، هغې سره زړه ژوند دی، روح ژوند دی. هغه د الله رب العزت قرآن او هغه د وحي ده. په هغې پسې بیا د بدن مسله راځي. نو خبره مې دا کوله تاسو ته چې خپل زړونه ژوندي کوي په دې قرآن سره.